الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. د مجلس ترانو حاضرینو مشرانو قیمتي خبرې وکړې. د تاسې زیات وخت نه اخلو. ویاړو په دې چې په یو داسې مجلس کې راټول سوي یو چې د ځان دپاره افتخار بولو. هغه دا ده چې د اسلامي امارت او اسلامي نظام مسؤلینو خپل ولس ته، رسنیو ته او دنیا ته د خپلو کړنو بهترین حسابدهي ورکړه، بهترین حساب یې ورکړو. په دې سلسله کې د رسنیو د مرکز فعالیتونه د قدر وړ دي. یو ښه ابتکار یې کړی و، یو ښه نظم یې جوړ کړی و او ټول وزارتونه، ټول ادارې وهڅولې، تشویق یې کړې چې هغوی له خپل ولس سره مخامخ سي او هر څه چې لري هغه ورسره شریک کړي. په دویم قدم کې د ټولو مسؤلینو کړنې د ډېر قدر وړ دي چې په ډېر اخلاص سره خپل فعالیتونه له ولس سره شریک کړو. نه چا پکې درواغ وویل، نه چا پکې بې ځایه مبالغه وکړه، نه چا پکې غلطونه او د خلکو خطا ایستل وکړو. هر څه چې حقیقت و هغه یې له خپل ولس سره شریک کړو. دا هغه د اسلامي نظام حقانیت و مصداق ده چې څه کوي او څه یې کړي وي هغه په شفاف ډول له خپلو هیوادوالو سره شریکوي. په دریم قدم کې د رسنیو استازو نه ډېره مننه کوو چې دغو فعالیتونو ته چې 40 ورځې دوام لرو، ډېر ښه انعکاس یې ورکړو، تر هیوادوالو یې ورسولې، تر دنیاوالو یې ورسولې او هر څوک یې په دې آګاه کړو چې په دې یو کال کې څه تېر سوي دي او څه روان دي. ورونو، د افغانستان اسلامي امارت چې څه کړي دي یا یې کوي، دې ته باید د انصاف په سترګه وګورو. افغانستان باید له جرمني او جاپان او سویزرلینډ سره نسي پرتله. افغانستان جنګ ځپلی هیواد ده. 40 کاله 43 کاله دلته جنګ تیر سوی. دلته 2 ډېر لوی یرغلونه په شا تنبول سوي دي. دلته 2 میلیونه انسانان شهیدان سوي دي. دلته په میلیونونو انسانان بې کوره سوي دي. له دې هیواده استعدادونه فرار ته مجبور سوي دي او یا په شهادت رسېدلي دي، سرمایې انتقال سوي دي. نو لہذا افغانستان ته باید د افغانستان په سترګه وکتل شي. هغه هیوادونه چې د افغانستان د جګړې 4مه حصه وخت نه د ورباندې تېر سوی، تاسې د هغوی حالات وګورئ، تاسې د عراق حالات وګورئ، د سوریې وګورئ، د لیبیا وګورئ، د یمن وګورئ چې نظامونه یې دعوه هم لري چې هغوی یا هم شموله دي یا جمهوري دي او یا د نړیوال ملاتړ نه برخمن دي. آیا په افغانستان کې ښه امنیت ته که هلته؟ په افغانستان کې ادارې ښې جوړې او په پښو ودرېدې که هلته؟ موږ که د افغانستان اقتصاد ته ګورو، کې ادارې ته ګورو، باید له خپلو ګاونډیانو د سیمې له هیوادو سره یې پرتله کړو. سره د سپېغو کې جنګونه نه دي تېر سوي. په دې سیمه باندې یو ډېر لوی طبعي ناورین راغی د سیلابونو. دا دې وکتل چې سیلاب ځپلیو، دربدري د افغانستان حکومت ښه مدیریت کړه او که د ګاونډیو هیوادو کې ښه مدیریت شوه. په سیمه کې دې وکتل شي آیا د افغانستان پیسه ثبات لري او که د ګاونډیو هیوادو پیسه ثبات لري؟ آیا په تاریخ کې به بل داسې یو انقلاب څوک ثابت کړي چې یو کال ایراني پوره سوی او 20 کاله په غرونو، رغونو، دربدریو کې جنګېدلي مجاهدین دې په منظم اردو بدل سي، په منظم پولیسو دې بدل سي، په منظم استخباراتي ځواک دې بدل سي؟
نن د موږ امنیت تر هغې کچې پورې پیاوړی ده چې دښمن هم یوازې د سړک په سر یا په مسجد کې حمله کولی شي، په یوه پوسته، په یوه دولتي تعمیر، په یوه ودانۍ باندې جرأت نشي کولی، نه امکانات لري. دا د ښه امنیت نښه ده. د دنیا مغرضې کړي او استخبارات په دې اخته دي چې افغانستان دنیا ته د تروریزم مرکز معرفي کړي. په ډېر تکلیف وتوانېدل چې یو څو زړې ګولۍ ازبکستان ته ور وشړې او هغه ور ونه رسېدې، هفته نه وه پرسې عاملین یې مجازات شو. نو ورونو، د موږ د سیمې حالات باید هر څه په نظر کې ونیول شي، د افغانستان حالات په نظر کې ونیول شي چې موږ په کومه برخه کې کار کړی او په کومه برخه کې څومره روان یو او څومره لاسته راوړنې لرو. موږ الحمدلله لکه حنیفي صاحب و ملا صاحب محترم چې اشاره ورته وکړه، له خپلې بودیجې نه 800,000 انسانانو ته معاشات ورکوو. دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده. د موږ لاسته راوړنې، د موږ حسابدهي هغه باید له تېرو 20 کلو سره پرتله شي. په تېرو 20 کلو کې د موږ په کابل کې کوم څوک حاکم و د سیمې له ټولو هیوادو سره اړیکې خرابې وي. نن الحمدلله له ګاونډیو هیوادو سره هم اړیکې روغې دي، د سیمې له هیوادو سره هم روغې دي. د ټولو سفیرانو او استازي دلته ناستې تاسې وینئ، له ټولو ګاونډیانو سره بندرونه هم خلاص دي. او دغه د چې افغانستان الحمدلله اوس د ترانزیټ په مرکز بدلیدونکی ده، بلکې بدل شوی ده. افغانستان ته له چین نه د مالونو راتلل له 2 میاشتو نه 10 ورځو ته راټیټ شوي، دا یو ښه پرمختګ ده. د موږ باید دا څه وکتل شي چې آیا له موږ نه مخکې د برېښنا ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د سړکونو ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د پیسې د ثبات ښه حالت وکړو اوس، له موږ نه مخکې د امنیت ښه حالت وکړو اوس. نو په دغو ټولو برخو که واقعبینانه نظر وشي، د انصاف په سترګه ورته وکتل شي، بیا به انشاءالله ملت هم قناعت ولري، نړیوال به هم قناعت ولري. نړیوالو ته موږ بار بار په مجالسو کې ویلي دي، بیا ورته وایو چې د افغانستان بې ثباتي، د افغانستان د حکومت کمزورتیا دا نه د سیمې په ګټه ده نه د نړۍ په ګټه ده. او دا هغه افغانستان ده چې نه د شوروي اتحاد هغه لښکرو کنټرول کړو چې شعار یې دا و چې په مخ ولاړ شي بېرته په شا نه راځي، نه د ناټو د امریکا په شمول 500 هیوادو کنټرول کړای شو. هر سړی، هر مسؤل، هر وزیر تر کانګریټ شاته ځوان کاو، له وزارت او له کوره د باندې نه سوی وتلی. نن چې افغانستان کې امن راغلی، ټولو ته د مثبتو اړیکو پیغام ورکړل شوی ده. له دې نه باید استقبال وشي، دې ته باید په درنه سترګه وکتل شي. د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه ده کارول شوې او نه به وکارول شي، او که څوک کاروي هغه به مجازات کېږي، لکه ماسې مثال درکړو. لہذا د اسلامي امارت لاسته راوړنې الحمدلله ډېرې دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دا بس دی. دا په دې معنا نه ده چې موږ هیڅ خلا نه لرو، موږ بیخي فرشتي یو. نه، نیمګړتیاوې شته، ستونزې شته، مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، نور مشکلات شته، په سیاسي برخه کې مشکلات شته، ځکه د دنیا ډېرې مغرضې کړۍ شته چې افغانستان غواړي چې په انزوا کې وساتي. خو الحمدلله چې نظام هغو هلته ژمن ده، نظام د هغو په پرمختګ کې کوشش کوي، او دا د خدای فضل ده چې نظام متحد ده، له بدخشانه تر هراته، له کندهاره تر فاریابه، ټول هیوادوال سره ورونه دي، ټولې لارې ازادې دي. حتی د خدای تعالی احسان ده چې موږ تاسې کوم سخت ژمی په مخ کې تیر کړو یا سیلابونه تیر کړو، هغه په دومره ښه انداز کې مدیریت شو چې نه په افغانستان کې قحطي راغله، نه په افغانستان کې د یو شي نیستي راغله. دا صحیح ده، نرخونه کته پورته په ټوله دنیا کې کېږي، خو ما درته وایي د افغانستان نرخونه بیا هم د سیمې په پرتله ثابت دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې دغسې مجالسو او دغسې پرېکړو او دغسې قدمونو ته لکه دا تر اوسه ما اخیستي دي دوام ورکړو، خپلو نیمګړتیاوو ته نور هم متوجه سو. دغه حالت یو نظام دی د اسلام په نامه جوړ شوی وي، بیا د په خپلو پښو ولاړ وي
80% بودیجه او 80% بودیجه د له بهره وه، نن دې ټول په خپله بودیجه باندې چلیږي. دا ګوري دښمنانو ته د زغملو وړ نه ده. ځکه خو یوه وړه نیمګړې پېښه سوي، ټوله دنیا ټولې رسنۍ په شپو په ورځ ورباندې اخته وي. خو که یو ډېر مثبت اقدام سوی وي، یو ډېر لوی کار سوی وي، د مثال په ډول لکه محترم ملا برادر اخوند چې اشاره ورته وکړه، د کوشتېپې کانال د له 160 نه زیاتې کمپنۍ کار پکې کوي، په زرهاوو وسایط پکې مصروفه دي، په زرهاوو پرسونل پکې اخته ده، خو د دې څوک یادونه نه کوي. په ټول هیواد کې چې امن د دې څوک یادونه نه کوي. که یوه منفي پېښه سوې او امنیتي پېښه، هغه ټولې رسنۍ راخلي. لهذا د موږ له رسنیو نه هم دا هیله ده چې د افغانستان حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې کړي، او له نړیوالو مو هم دا هیله ده چې دغه راغلیو مثبتو تغییراتو ته په مثبت نظر وګوري او د افغانستان حکومت ته د مثبت تعامل لاس راوخت کړي، تر څو دا سیمه خدای مکړه بیا د بې ثباتۍ خواته ولاړه نه سي، هغه به بیا د ټولو په زیان وي. د تاسې له توجه نه ډېره مننه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.